ملګرو سلامونه نیکی هیلې او احترامات. تاسې به وایئ چې څه بار بار یې ښه چلې لاندې کړی دی، وخت په وخت راځي. خو بهرحال چې فیسبوک زما دی نو اختیار زما دی. زه اوس دا هیډینګ کې ما لیکلي دي چې مسافر، شاعري او ډتول. زه اوس د یو نظم نه راتېر شوم، چا ملګري کلام لیکلی او په سر کې بس دغه وی چې مسافرو ته ډالۍ. یاره سړی ایران شي، دا مسافر نن سبا اوس مسافري هغسې ګرانه نه ده. نمبر یک خدا ده، ټپه ده مسافر ته ډالۍ، غزل دی مسافر ته ډالۍ، ټي وي ته کال دی مسافرو باندې مې سلام وایه. ګوره جي هغوی د دې وطن نه چې تللي دي ډېر د مجبورۍ لاندې تللي دي، دا منو. تاسو راته هم خیر د خپل نظر په کمنټس کې ووایئ، تاسو د عمل خوښوئ که نه خوښوئ. سلامونه ته ټول وروسته وعلیکم سلام و ستاسو نومونه به زه واخلم. مګر سړی ایران شي، یار دا مسافر عجزان به وایي چې په موږ باندې څه تکلیف دی، موږ څه تندر را پرېوتی، موږ څه د خدای په قهر اخته یو. داسې نه ده جي. زموږ په معاشره کې، زموږ په سماج کې تاسو کتلي خلک د مریض تپوس ته هم لاړ شي که نه، نو خدای مکه هغه په یو مرض اخته دی. نو ما داسې هم کتلي دي چې مشر کس راشي یا ځوان راشي او قیصه ورته د دې مرض حوالې سره شروع کړي چې یاره زموږ کلي کې مو زموږ رشته کې داسې یو کس بیمار و، بیا ترې خپه کټ شو، بیا لاس کټ شو، مړ شو. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. بل دا چې کله مړی مو شي چا کره، نو هم د درېیمې ورځې نه وروسته 3 ورځې 4 ورځې هفته که زیات نه زیات هفته د هغې نه وروسته داسې رویه نه ده پکار چې هغې ته خپل غم ور په یاد شي. دغسې دا مسافر هم چې دي دا دې وطن نه د مجبورۍ نه تللی دي، په دې کې شک نشته. خدای دې وکړي چې په خپل وطن باندې هغې دغه کې د خپل وطن کې رزق نصیب شي، په وطن ته په ډکو منګول راشي. خو هغوی ته دومره هر وخت دا احساس ورکول چې ګنې تاسې د خدای په غضب اخته یا په د دنیا نور قامونه مسافري کوي. مطلب تاسو په دوبۍ کې، په سعودي عرب کې که تاسې پښتانه دي، انډیان هم شته، بنګالیان هم شته، فلپینیان هم شته، د دې نه په کمو تنخواګانو کار کوي، د دې نه په کم خراب حالت کې کار کوي. بېشکه دې ته به تکلیف هم وي، خو نن سبا خپل کور سره د هغې ارتباط وي، کور سره یې ربط وي، کور سره یې رابطه وي، خپل ښځه، بچي، مور او پلار دغه د موبایل په دې موبایلو زمونږ نه دغه مسافر ښه پوهېږي او د واقعاتو، د حالاتو، د سیاست، د دې قیسو نه زمونږ د مسافرونه ډېر په اسانۍ باندې خبرېږي، زمونږ نه بلکې مخکې خبرېږي. تاسې یقین وکئ هلته چې خدای مکه دې بې روزګاره شي، نو ما اورېدلي دي تاسې مسافر په تاسو کې تاسې به مسافر هم په تاسې کوي. یقین وکړه یو بل ډېر زیات خیال ساتي. دلته څوک قرض بیاج یو بل سره نه کوي، دلته څوک مرسته یو بل سره نه کوي، هغوی یو بل سره مرسته کوي. خدای مکه مړی وشي، بیماري وشي، بېروزګاري پرې راشي، نو یو بل سره ډېر اخلاص کوي. لکه ما د اورېدلو خبره، داسې اورېدلو خبره چې مستندې خبرې، بلکې اورېدل نه. که تاسې خپل وروڼه عزیزان بهر یي، زما خپل وروڼه بهر شته، هغوی که دلته پیسې په کار شي نو هغوی زر د چا نه قرض راوالي او په لکونو په تعداد کې خلکو نه قرض راوالي. نو هر وخت بس داسې هم نه ده چې اوس لکه هغوی ته دا احساس ورکول، بیمار ته دا احساس ورکول چې ته بیمارې، مړي ته د مړي کور والا دا احساس ورکول چې بس دا غم ته څنګه پورته کړی. دا ډېرې خرابې سماجي رویې دي. ګوره خلک په اسټرالیا کې مسافر دی، خلک په انګلینډ کې مسافر دی، خلک په امریکا کې مسافر دی، مطلب په غربي هېوادونو کې مسافر دی. خو هغه داسې مسافر دي دغه خلک چې هغوی دلته راځي نو یوه میاشت پې په مشکله تېرېږي، مطلب زر ته زر واپس خپل وطن ته، هغه هلته چې کوم ځای کې ژوند کوي. نو دا د خدای رحم دی په دې خلکو باندې چې دغه مسافر دي. هغوی ګوره یو کس په سخت دی بېشکه، خو هغوی د خپل خاندان دپاره قرباني ورکوي، د هغوی په پیسو باندې، د هغوی په ګټه باندې، د هغوی په حلاله مزدورۍ باندې، د هغوی دلته بچي سبقونه وایي. دا ښه خبره نه ده. د هغوی په حلاله مزدورۍ باندې د دوی هلته والدینو علاج کېږي، د وروڼو خویندو خدمت کېږي. نو هغوی په ځان پسې نه دی حیرانول پکار. زه بالکل دا مسلسل ګوره چې ټپه ده مسافرو ته ډالۍ، غزل دی مسافرو ته ډالۍ، ټي وي ته خلک کالونه کوي، ریډیو ته خلک کالونه کوي، په مسافرو مې سلام وایه. لکه مسافري اوس دلته په دې زمانه کې کومه چې مسافري ده، نو هغه د دې ځګي د چکدرۍ مسافري، د دې ځګي د دوبۍ او سعودي مسافري، بس دومره فرق پکې دی لکه سړی چې د ګس لاسنوکونه اسان کټ کوي او د ښی لاسنوکونه لږ په ګرانه کټ کوي. بس دومره پکې زما په خیال سره فرق دی. مزغو چینجی دی، زه په دې نه پوهېږم. ښه بهرحال زه به د خپل موبایل ون کړم. نو اجبر سید روغاني صاحب ما واده نه دی کړی، تاسو وخت په وخت تپوس کوئ، نو خفه نه شي، زما په خبر باندې ډېره زیاته بښنه غواړم. نو ما څه خبره کوله، ما دا خبره کوله چې لکه دا ډېره خرابه سماجي رویه ده. ګوره دلته که دغه مسافر دلته د رزق انتظام نشته، په دې وطن تاسو ته پته ده چې په دې وطن کې روزګار کم دی، په دې وطن کې سہولتونه کم دي. یقین وکړه دغه مسافر ته خو سړی کله کله وکړېږي، مړه د هغې ژوند زموږ نه ښه دی. ټیک ده چې د کوره لري، خو د کوره سړی په پېښور کې هم لري. خدای مکې بیماري پرې راځي نو بیماري به ترې مرګره کړي چې ته منډه نه مسافر یې هم ته راتلی شي، په تا باندې څه تکلیف خامخا وابسته. خو مطلب
په دې وطن کې څه دي یار، په هر دریم قدم چیک پوسټ یې چرته رالې چرته نه تللی وې، کارډ وښایه ښکته پورته، د دې غم خلاص دي. ګرمي ده یخني ده هغه په دې وطن کې هم ده، هغه وطن کې هم ده. کم از کم دومره خو چې کنه بجلی لاړه بجلی رااله، بجلی لاړه او رااله، د دې غم نه خلاصي. مونږ چې څومره اورو د هغې نه ښه د هیټینګ سهولتونه، ښه د کولینګ سهولتونه، ټیک د مزدوري محنت په خپل ځای باندې هغه به یو سخت کار دی، خو په تیمرګره کې هم سخت کار دی، هغه نو پېښور کې هم سخت کار دی. نو او بل دغه ستموي چې دغلته د نورو هیوادونو خلک هم بیا مسافري کوي. ښه دا ملګری و چې یادو کړو بیا به ته پته ولګي. زه دې خلاف نه یم چې خلک د مسافرو سره مینه وکړي، زه خپل هم د دې سره ډېره زیاته مینه کوم، خو مګر هر وخت هغې له دا احساس ورکول چې کوم دي که نه، نو دا ډېر نامناسب دی یار. دا هغې ته صرف غمونه ور ولاړول دي. ټیک ټاک هغه دلته کور سره په رابطه کې، پلار سره رابطه کی، ښځې سره رابطه کی، د دې په سخته باندې، د دې په دې تکلیف باندې د هغې دلته بچي ښه ژوند تېروي. زموږ سماج کې لویه تبدیلي راغلې ده. تاسې څومره بلډینګونه ګورئ، دا تاسې څومره دوکانونه ګورئ چې آباد دي، نو دا دغه مسافر ورونو په دې ګټلې پیسو باندې آباد دي. نو مسافري په پینډای کې مسافري ها مسافري دلته ما کمنټونو متعلق په زور څخه خامخا خبر وکم، کال چاته وکم، کال ما کړی هم دی، خو بهرحال کله کله د ضرورت خبره ده. زه په دې باندې ډېر زیات زورېږم، او تېر 15-16 کاله کې چې کله سوشل میډیا دغه شوي ده، عامه شوي ده، نو دا شی ډېر زیات سیوا دی. نو زه دغه شاعرانو ته هم ذکر کوم چې دا مسافر وړونه مړه ته وایي یار، بس ټیک د مسافر دی، بس خدای دې لري، خدای دې راولي، خدای دې ډکې منګولې کور ته راولي، خدای دې خلک بچو له راولي. زما خپل وروڼه مسافر دي، مطلب زما ملګري مسافر دي، خو یعنې ښه مننه وروره. بس دا یار یو دا په دې فیسبوک کې دا پاسو ماسو د هیڅ مطلب نه یا الکه، نو دې لږ بس هم دا زموږ سماجي خرابې رویې دي، په دې باندې لږ کار پکار دی. سلامونه ټولو قبول دي ګرانه وروره، خو واتساپ نمبر به هم در ولېږم، په ویډیو کال لګیا یې. ښه وسیم الرحمن په خبره باندې پوه نه شوم. ښه زما یو ځل بیا دا عرض دی چې هغه شاعران، هغه ملګري چې هغې په دې بنیاد باندې پیسټونه کوي چې مسافر ښکته او مسافر پورته، تاسې یقین وکړئ دغه په انګلینډ کې چې کوم خلک مسافر هغه دلته یوې میاشت چوټۍ له راشي بیا وخت یې نه تېرېږي، زر ته زر واپس تګ غواړي. مړه بل دلته ژوند ښیي که نه یاره، صفا خبره ده. بهی غل نه وي، بجلي نه بجلۍ مسله نه وي دلته، بهی ډز دی، ټوپک دی، دا دي څښا کول دي، هلته شه دلته شه ښکته شه پورته شه پاسه مزه، هلته بازار ټریفک جام، مړه بس خټې څښاوال یو، مړه په دې اوړي کې څښا خولې. دې نه هغه وطنونه ډېر ښه دي سړیا، دلته څه دي مړه داسې. نو دې باندې یاره لږ پلیز دا خلک اپریشیټ کوم چې دا دغه کوي که نه، دا د مسافرو په نوم باندې خپل د پروډکټس وباسي او خپل د نوم نشان په ده کوي. ولې یار ګوره چې هم څوک د نفسیاتي مونږه په خل هغه باندې نور دباو ور پرې باسو، بس هغې به زړه نه راشي چې یاره دا واقعي مونږ د خدای په غضب کې اخته یو. زه بیا دا خبره ما درې پې ریپیټ کړه چې هغې به وایي چې یاره مونږ د خدای په غضب کې اخته یو چې مونږ مسافر شوي که نه یا مسافر شوي یا مونږ باندې د خدای ډېر بدې شو. بس سفر د خیر باعث دی، هغې سفر کړی دی، هغې د دې وطن کې په مشکله باندې 15-10 روپۍ هم سړی د مزدورۍ نشي پیدا کولی، هلته ښه 40-50 10 هلته پکې یار دوست هم خوشحالي، مطلب کور کلي کې هم خلک خوشحالي، ښه کپړې، ښه پیزار، ښه کورونه ځان ته جوړ کړي. ټیک ته 10 کاله مسافري وکړي، 10 کاله مسافري دلته خلک په مختلف فورسز کې هم کوي، په مختلفو ادارو کې ملازمت کوي، که فرض کړو پولیس کې یا آرمي کې یا په سکاوټ کې، نو هغه هم 10-15 کاله هغه مسافري. نو دا هم داسې خبره نه ده چې بس هر وخت سړي ته دا احساس ورکول، هغې ته دا احساس ورکوي چې تاسو ډېر ښه په امن یې، ډېر خوشحاله او واقعي خوشحاله دي. یقین وکړه زه خو خپله غواړم چې زه هلته وي دې اوړي کې چې دې ګرمۍ ته اډتول ته لکه د نور پرس په سولر پینل ګرځئ ټوله ورځ بجلي به نه یا به په نور پسې ګرځئ. مړه مطلب دا چې دلته ریچارج جنریټر وس کېږي، دلته په زرو کې د یو قسم د اے سی لګولو وس نه کېږي. هم په دغه هېوادونو کې، په دغه خارجي هېوادونو کې بیا زموږ د غریب مسافر ځان ته د کولینګ او د هیټینګ ډېر ښه سهولتونه لري. نو بس دا لنډه شانې خبره وه، چونکې زه دغه نه ډېر زیات ویډیو مخې له راله، بس په سر کې ما بیا بند نه کړی 2-3 سکنډه بعد، خو په سر کې دا مسافرو ته ډالۍ، مسافر ښکته مسافر پورته پرېږدي. مسافر ډېر خوشحاله دي، مسافر آباد دي، مسافر ښه ښکلی کار روان دی، الله دې لري، دعا ورته کوئ. بس دا احساس هر وخت مه ورکوئ، مریض له دا احساس هر وخت ورکوئ چې تاسې بیمار یې، که نه ډېر غټ تکلیف دی، مړي کور ته مچکره غم شوی، هغه ته هم هر وخت دا احساس ورکول چې یاره بس دا دنیا ورانه شوې ده. حوصله ورکوئ خلکو له، ښې خبرې خلکو سره وکړئ، خوشحالۍ خبرې خلکو سره وکړئ. او بیا هغه شاعرۍ کې ما چې 100 سکنډه واورېده، نو بس داسې ډېر د غم چې د وطن نه مسافر یې، او خدای به هم داسې کړي، خدای به هم هغسې کړي، دا وټ فار یار.
عجیبه خبرې دي. نو ډېر زیاته مننه. بس چې بې ربطه غوندې خبرې مې وکړې. کورم ودان کوم خوښې شوي ملګرو ته یې رسوئ، خو خامخا خلکو ته ورسوئ. دغه خلکو حوصله افزایي مه کوئ. دې خلکو ته کمنټس کې هم ولیکئ چې وروره په مهذبه ټکو کې چې وروره دا شی څه ډېر غیر ضروري طور اوږد شي که نه، دا شی بیخي اوږد دی. نو کورم ودان ابو احسان خوشکی صاحب په سعودي عرب کې دی یا په هر ملک کې چې دی خدای دې آباد لري، خوشحاله به خب دې وطن ډېر ښه دی، بس خپل مهنت مزدوري کوي. نو بس دا مختصر شانې خبرې وي. ملګري میسجونه هم کوي عمران خان ته په اخر کې چې تکال وکړو بل وخت ډاکټر صاحب ډاکټر خان روره او ابو احسان خیشکی. نو بل ورځ په داسې موضوع خوښه کوو چې هغې باندې تاسو زیات څه ووایئ، ځکه ما له سره راځي نه په کار ده چې ما له سره راتلی نو بیا ما یو طرفه غوندې دغسې خبرې کولې. خو زه غواړم چې ستاسو نه څه زده کړمه، ستاسو نه کومه ښه خبره او یي به یقینا زه به خپله سوشیالېزم د سوسایټي ډېر ښکلې عکاسي کړو خپل نمبر سینډ کړه. مزمل خان زه هم سوشیالوجي مې کړې د پېښور یونیورسټۍ نه 2009 کې، او کنه مسافرو ته یو شعر ډالۍ کړم. مسافرو ته زه دې خلاف یم چې مسافرو ته شعرونه ډالۍ کړم. مچلف ډېره مننه جمال لالي وروره، کور دې ودان. اکمل خان ستا سلامونو ته نه صرف وعلیکم سلام بلکې کور دې ودان، خدای دې وکړي چې راته ژوندی ښاد آباد او صحتمنې. او اسد داني صاحب عدنان داني صاحب ستا هم کور ودان. او ډاکټر صاحب ما جواب درکړه چې دا چونکې زه ما څه محدودیت مجبوریانې هم شته، نو داسې کالونه به راته لږ هر چا ته ګران شي. مسافر سعودي عرب نه، نو زبردست میسج او مسافر لکه خوشحاله اوسه مې ورمان دی، مطلب دا به ښه ټیک ټاک هلته خپله مزدوري بیا رواني ښه سهولت به وي ورته. ټیک ټاک والا لږ پوهه که دې کې لکه یاره خبرې دي، بهرحال په ټیک ټاک والو پسې ختل نه دي پکار هر وخت. ایډوکیټ عدنان بګټي صاحب مردان زموږ ملګری یار دوست دی، خدای دې کور دې وداني، خدای دې ښه ساتي. او ساجده بیا ما ته کال وکړو، نعیم عثماني صاحب نو چې ته مناسب موقع ضرور به ته کال وکړم. که خطا متی الله سلارزی صاحب ډېر ښه قام پرست ملګری دی، قام وطن پال دی، کور دی وداني وي که سلام قبلوي نو یک وه او که نه نو دو وه. نو زما په تلو تلو کې ستاسې ټول نه دغه درخواست دی چې زما د فیسبوک همدا یوه پاڼه ده، نور پاڼو باندې چې کوم ګنده شیونه شیر کېږي د هغې سره زما هېڅ قسم تعلق نشته. په نور پاڼو زما په نوم چې کوم پاڼې دي او په هغې کې مشرانو ته سیاسي مشرانو ته کنځل کېږي زما ورسره هېڅ تعلق نشته. زه په دې ډېر زیات زورېږم چې زما د نامې نه چا مشر ته کنځل وشي. زما خپله اگر چې زه ډېر ګناهګار یم، خو بهرحال چاته کنځل، چاته سپکې، چاته سپورې، کم از کم په سیاسي بنیادونو نه یم، ایون په مذهبي بنیادونو زموږ مذهب موږ ته دې تعلیم راکړی چې موږ د هر چا احترام وکړو. نو ښه یو بل کار دی، مطلب سړی به ټي وي ته کال وکړي که نه، ټي وي ته وي ټي خیبر باندې، او ته په پلاني مې سلامونه وایې، په پلاني مسافر مې سلامونه وایې. دا رواج ما چاته بله معاشره کې نه دی لیدلی. لکه ډېر زیات په افسوس سره زه ډېر عاجز انسان یم، کیدای شي ما هم دا کړي، ما هم ټي وي ریډیو کې کار کړی. نو هغه مسافر دپاره به سړی وي ټي خیبر ته کال وکړي، 10 منټه خبرې به وکړي او بس همدا به وایي چې پلاني مسافر ته دا ګانې ډالۍ کوه، پلاني مسافر ته مې سلامي. د خدای مسلمانه یو خو هغه که ته ورته خامخا ګانه ډالۍ کول غواړي نو بس واټساپ نمبر باندې ولېږه، ځکه چې تا کال کړی دی دغه ته د وي ټي خیبر ته، نو بس بیا ته دومره پوه یې چې هغه ته کال کولی شي. نن سبا څوک بې برخې دی د ټلیفون نه، نن سبا څوک بې برخې دی چې هغه اس ایم اس وکړي، نن سبا څوک بې برخې دی خبرې نه چې هغه چا سره رابطه وکړي، چاته سلام کلام وکړي. نو دا هم ډېرې غیر ضروري خبره ده. یو بخښنه غواړم منځ کې کال لغې تا یو ښه ایر ټایم نیولی دی د ټي وي او ته پکې سلامونه کلامونه کې بله څه یونیک غوندې خبره وکړه، څه د خلکو د ښېګړې بله خبره وکړه او آوټ اف بکس څه خبره وکړه، څه د معمول نه هټ کړه، داسې نوې څه شی راوړه خلکو ته چې واقعي هغه جنون ایشو وي او واقعي هغه نوي مسله. یو خو روایتي مسلې دي، په روایتي مسلو خبرې دام ډېر فضول کار دی. سړی به ټي وي ته کال وکړي، ریډیو ته به کال وکړي، خدای مو بخښه دا پایرنګ ښه کار نه دی. د دې پایرنګ شاته نور د بیهیویرل ساینس مسلې دي، لکه دا ډېر روایتي خبرې دي. نو داسې په دغې ټول خلک باندې پوهه دی چې بس هغه پلانې وکړئ او پلانې مه کوه، کرنا چاهیے ہونا چاهیے، دا اردو اخبارونو غوندې ہونا چاهیے او کرنا چاهیے نه لږ اخوا څه په منفرد انداز خبره، څه منفرد موضوع خبره، څه په منفرده طریقه خبره چې هغه خلکو ته پرېوځي. نو ډېره مننه. زه بیا خمان هم لږې خبرې اوږدېږي، زما مجبوري دا ده چې زه خبرلوس یم او چې خبرې شروع کړم نو بیا ګرانېږي. اوس دا شوکت خان و چې پېښور کې 15 غنټو لوډ شډینګ وي، چرمین ته وکال کوم د خیره سره
ډیمانډز هم د دې خلکو نه مه کوئ په ایمان عدنان داني وروره په یو ټي خیبر ته کال کوي د پښتو ټلویزیون باندې تاسې وګورئ چېرته یو ورځ په یوه ورځ کې کم از کم په 15 شوګانو کې 30 کالونه په دې کېږي چې بس پلاني مسافر ته په سعودي کې سفر دی هغه ته مسافر دی هغه ته دا ګانا ډالۍ ده او دا شیرونه ورته ډالۍ دي زما به سلامونه وایه مسافر دا دی مسافر مغه جذباتي بلیک میلینګ وسره خلک بس خپل ویډیوګانې به ګوري لکه چکر یې جوړ کړی به څه ضرورت دی یار نو کور مدان زمیر خان رو دی پاسوه ماسوه نه ځان لګي سي دا نامناسبه خبره ده او یخته ډیر مزدار دی وخت مې یار سپین پکې لګېدلی دی والله نو اوس ورته خپې من دوه ځل دغه ورلم چې په کوم حجام باندې کار کوم نو هغه باندې شپه ځل د خدای ګڼه ډېره سوی ولې مونږ غریب خلک یې هغه روپۍ لګي اخلي 100 روپۍ اخلي نو اکمل خان وایي چې پیر ته د کال کړی و نو هغه ډېر دا پیران مریدان دی نه بس عملي ژوند پکار دی په پیرۍ مریدۍ باندې نه تقدیرونه بدلېږي وروره او نه شارټ کټ والے کېږي د شارټ کټو مارټ کټو لږ راوتل پکار دي دا ریفیوج دی تېښته ده یره ده د ژوند د حقایقو نه د محنت نه ځان ساتل دي نو دې باندې ټول بحیثیت قانون مخکې د خلکو لوټلي یو په مختلفو طریقو باندې استعمال کړي یو او اوس هم دا یو نوي چکر لکه نوي رنګ نمبر راځي په هغې ما بهرحال خبره کړې وه هغه ویډیو دلته موجود ده دې پاڼه باندې کوم ملګرو نه یې کتلي نو بس ملګرو سره هم شریکه کوي یو دا خبره چې یار دا هم هر وخت چاته ویل چې دا شریک کوي او دا سبسکرایب کوي دا ښکته بهی ستا کنټینټس کې ستا خبرو کې ستا پوسټ کې ستا شي کې زور شته بس خلک به لایک هم کې کمنټ پې کې کنځل بم پیو کې ښه بم وایي نه نوي به ښه وایي او به خرابه وایي بار دې وینا ته ماډو ضرورت نشته ما چې ویل هم دا مې غلط وویل بس توبه مې دي خپله خبره واپس اخلم او ویښته سپین شو واده نه کړی بس لازمه خو نه د دام په معاشره کې په دې باندې هم زه چېرته خبرې کوم چې بس هر وخت خلکو نه دا تپوس کول دا ستا ته نه یم ورور هسې عامه رویه ده سړی امبیرس کېږي ایون د زنانو هم خلک دا تپوسونه کوي ځوانان هم خلک دا تپوسونه کوي تنخوا دې څومره ده جاب څه کوي په کوم ځای کې کوي ممکن د هغه خپله اداره بیا ته نه ښول غواړي ممکن د خپل بس هغه جاب نیچر ته نه ښول غواړي ممکن د هغه ته پرې پوهېږي هم نه نو دې کې لږ احتیاط پکار دی ممکن دی یو کس دغه شل مسلې کې د شي خپل سپید پوشي برم بساتي مسلې به وته تکلیفونه به وته سم مشکل نه بتیریږي تا خلک به نه خبره ول غواړي نو دې کې دا کور اخلاقیات دي اخلاقیات دا نه دي چې بس یوازې چې خلکو ته بر سر پرې دو خلکو ته سلام کو دغه په خپل ځای دغه ډېر بنیادی اخلاقیات دي خو اخلاقیات دا هم دي چې لکه د بل سړي د پرسنل سپیس او اساس روزګار څه لاله مطلب زه بس سرکاري اداره د هغې کې ملازمت کوم کور دی ودان نو خبره مې دا کوله چې دا د خلکو د ذاتي سپیس چې کوم دی دا موایلیټ کول په دې به انشاءالله موږ خبرې کوو او تاسې زه ډېره زیاته بخښنه غواړم چې زه یو طرفه درته غږېږم او ستاسې خبرې نشم نه اجبر سید بالکل نیم خپه لا اله الا الله محمد رسول الله ستاسو خبره په خپل بدله دغه د خوالي احساس بیله ده لکه مطلب سړی هغه کوي که نه دا بل څه همدردي ځان خبرول غواړي ملګرتیا خو لکه غیر ضروري تپوسونه چې تنخوا دي لکه اوس څومره ده لکه دا ډېر نامناسبه خبره ده دا ډېره زیاته ګوره یو سړی به هغه به کمه تنخوا وي او ته بیا د هغه په بنیاد باندې موږ معاشره کې خو دا هم ده که نه چې یو سړي تنخوا ډېره ده نو بیا عزت ډېر کوو او یو سړي تنخوا کم وي نو بیا موږ ته ډېر سپک کاري او یا زموږ خلک لکه امبیرسم وسوي مطلب دې سړی دی 10-12 15 شل تنخوا د هغه وایي چې دا کمه ده ته ترې بار اختلي پوښتنې کوې وایي که دروغ درته وایي هم ځان ورته بدې ښکاري که وایي درته نو هم ځان ورته نه یې تنګول پکار مطلب دا چې بس ټیک د هغه وایي ملازمت کوم پلاني ځای کې ښکته پورته بس ټیک ترور الله دې آباد ساته خدای دې پټ ساته خدای دې خوشحاله ساته خدای دې بس په دین دنیا ښایسته کړه بس د دې نه علاوه بله خبره ایون زنانو سره داسې قسم رویې چې تا واده کړی دی ډېر زیات خفه کېږي زه مختلفو دفترو کې ما کتلي دي چې زنانه یې هغې نه بس خلک دا تپوسونه کوي چې تاسې واده کړی که نه دی نو دا څونه لکه امبیرسینګ غوندې خبره ده ممکن د هغې خپلې څه مجبورۍ وي خپلې شل خبرې راتلی شي د هر خاندان د هر ځای یو خپل روایتونه یې خپل سوچونه یې خپل فکرونه یې خپل طرز عمل یي نو په دې کې لږ احتیاط مونږ قامله پکار دی ډېر زیات خلک تنګېږي زه خپله باندې په دې خبرو ډېر تنګېږم چې ما نه څوک تنخوا تپوس کوي داسې خلک شته چې په هره هفته کې کمینې نو خامخا دا تپوس کوي که زه ورته اوس که ډېر ورته ووایم چې بیا به رانه قرض غواړي که ورته لږه ووایم چې بیا به ورته سپک کارم نو اوس سړی ګران شي که نه یار سره یې کنټراکټ یو او ریحان تاجکزی صاحب څنګه کال وکړم یاره تا سره زه خبرې کول غواړم که ته راته کال وکړې زه به دې اوس واخلم په دې فیسبوک باندې ستا سره زما ډېرې ضروري خبرې دي ریحان تاجکزی جمیل روغاني زما ډېر ښه ملګری دی روغاني یاره په دې قام پرستۍ به هم د قام پرستي نه دا ډېر غیر ضروري طور د قبیلې پرستي نه ده په دې کې م لږ کار شته وروره نو که دا تاجکزی ما ته کال وکړي نو بیا زه خبرې بندول غواړم بس کول غواړم چارج به راسهي یا به نه دومره او تاجکزی ورور چې کوم دی دی په بلډ باندې کار کوي د دې یو تنظیم دی او زه بیا تاسو ته در یادوم چې خدای او د خدای رسول ته وګورئ د یو انسان ژوند بچ کول چې دي
نو هغه د ټول انسانیت ژوند بچ کول دي. او ستاسې ځوانان یې اکثره ځوانان یې صحت مروغي که ستاسو صحت ستاسې عمر ستاسو حالات تاسو ته اجازت ورکړي نو کوشش وکړئ چې خلکو ته وینه ورکړي هغه مریضان. دا ما مخکې دا خبره کړې وه چې دا کلو بانډونو دا خلک راشي او دې ته کله د وینې ضرورت وي نو کلب ته راشي، جیم کلب ته، او داسې مونږ چې کوم ځای کې کینو پاسو هوټل کې راشي نو ډېر عاجزۍ سره ولاړي، مطلب کاغذ ورسره یي او پړه لیک کم نه د بانډون راغلي زموږ غوندې کلیوالي پړای نو موږ ډېر عاجز خلک نو بیا هغه خلکو ته داسې او ریحان الله ته عاجزۍ سره چې دا کال کټ کړو په واټساپ په خبرې وکړو فضل د خدای. نو که ته ورته ووایې چې چاته کال کوم یا زه پوسټ کوم یقین وکړه په دې سترګو کې داسې چمک راشي لکه ډېر زیات خوشحاله شي چې یاره اوس په زما د مریض دپاره چېرته هینه را پیدا شي. نو تاسې دغې نه اندازه ولګوئ دا ثواب او عذاب یو طرف ته کوي. دغه د سترګو د هغې د سترګو کې دا چمک او دا خوشحالي نه ده دغه ځان ته هغه کوي دغه ځان ته مخامخ کوي بیا تاسو هینه خامخا کوله پیدا کولی شئ د بل ځای نه کارنج کولی شئ. او ما خپل سیاسي مشرانو ته هم ډېر وخت په وخت ویل دي، آنلاین ملګرو ته هم ویل دي، تېر ځل 15-20-25 ورځې مخکې زه دې موضوع باندې راغلی وم نو ما په آنلاین خبرې کړې وې او ما ملګرو ته ویلي چې که چېرته تاسو سیاسي مشرانو نه یو څه د بل څه مطالبې کوئ د پیپ ټوټۍ په ځای دی دا پیپ ټوټۍ ځان له پخپله وکړئ او کله ورسره فنډ راشي یا کاري مطالبې ورته ږدئ نو خدای او د خدای رسول ته وګورئ چې دا په تیمرګره کې په هر لوی وړوکي ښار کې چېرته غټ هسپتال نو هلته یو بلډ بینک ډېر زیات ضروري دی. زموږ خلک دلته بلا ډېرې ځمکې هم لري، وسایل هم لري، خدای دې بله روزي کړي، په هغې کې زموږ څه کار دی، هر چا خپل دغه دی. خو کله کله سړي د دې قام د دې مخورو خلکو نه ګیله وشي، کله کله د دې صاحب ثروت خلکو نه سړي ګیله وشي چې یار جوماتونه هم جوړېږي ښه خبره ده، نور هم پلاهي کارونه تاسو کوئ، کویان وباسئ، دا کوئ دا کوئ. خو دا ډېره مهمه خبره ده چې په هسپتال کې د هسپتال سره نږدې یو بلډ بینک کې چېرته نه چې غریب او بېوزله مسافره خلک چې دی نو چې هغې په تکلیف کې چې کوم انسانیت دی نو چې هغې په اسانۍ باندې وینې ترلاسه کولی شي. بیا چې کوم خلک وس لري نو هغه بلډ بینک کې به پیسې ورکوي، کوم خلک چې وس لري نو په متبادل وینه به ورکوي. لکه مثلا خدای مکړه ماته مریض دی زما او پازیټیو ده ماته او نیګیټیو ضرورت دی، زه ډېر په دې ټکنیکلي نه پوهېږم خو زه به او پازیټیو ورکړم ماله به او نیګیټیو راکړي. خو او بیا یو کس دی هغه سره وسایل دي پیسې دي نو بېشکه هغه د چارج هم کړي لکه سړی دی ښه صاحب ثروت دی دا طریقه هم کېدی شي خلک ډونیشن کوي چې یو کار د خلکو خوښ شي، زما یو کار خوښ شو ماته سهولت دی او خدای دې وکړي زما سره پیسې یا زه د پیسې لرم نو هر ایون خلک په خپله غریبۍ کې هم کولی شي چې داسې ډونیشنز وکړي. لکه موږ چې کله هم کومه اداره کتل ده چې هغه واقعي کار کوي نو زموږ زړه غواړي چې موږ هلته بغیر د هغې د وینا نه هغې ته روپۍ ورکړو په ځای دې چې هغې راته مینتونه او سوالونه وکړي او چنده راواچوي خدای وبخښه خالي لاسونه مه تېرېږئ او دا نو دا ډېره مناسب ده چې کوي خلک. زه وایم دغه سوالونه معلوم د ضرورت نشته که څوک هر کاري خیر کوي که نه او هغې کې بیا دم وي دم. او ډاکټر سره راتاو شي ډاکټر باندې وروسته خبرې وکړو بل وخت. نو کار کې کله دم وي ما مخکې تاسو وی چې لکه دا بعضې خلک ما ته ډېر بد لګي اوس لکه ښه صحافیان دي یاره هغوی وایي زما یوټیوب چینل سبسکرایب کوي دا کوي بیل ایکن وایي بس داسې هم خلک اورېدونکي شته او دا څه بده خبره نه ده چې لکه اوس ته یوټیوب کې یا پیسې ته راځي دا ښه خبره ده کار پې سسټین نه واني. خو مطلب داسې هم نه ده چې سړی بیخي ځان راوغورځوي په دې خبرو باندې خپل ګریس چې کوم دی ګریس مینټین نه کړي. سم د خبرو مشین یې د چا کمنټ نه بلال خان کوشش وکړم خو اوبه پسې اوس کوسه نو اوبه به اوس کوم عدنان ثاني خو دا بنیادي خبرې وې له ما نه خبرې اوږدېږي زه بیا بخښنه غواړم په تلو کې دا پیغام چې که صحت وخت او ژوند اجازه درکوي نو د مریض سره ښېګړه وکړئ، انساني ژوند بچ کړئ. بلډ ډونیشن ډېر زیات ضروري دی. کولی شئ په خپل کلي کې ټیم ارګنایز کړئ چې تاسو ته معلوم وي چې پلاني دا بلډ ګروپ دی که چېرته ضرورت وي نو چې بیا تاسو یو بل ته کال کوئ یو بل یا د انسانیت په ښېګړه راتلی شئ. ژوند هغه دی چې د بل دپاره تېر شي ځان دپاره خو هر سړی ژوند تېروي مجبوره دی اړ دی دې خبرې ته چې ځان ته رزق پیدا کړي، ځان ته دوه ټیمه ډوډۍ پیدا کړي، ځان ته ښه کپړې پیزار پیدا کړي دا خو هر سړی کوي. خو بهرحال تېر وخت هم یو کال پکار دی. تھینکس په سوشل اویرنس. آصف خان شینواری زما ملګری دی ډېر زیات CSP افیسر دی او ډېر زیات قابلیت لري نو اندازه یې دې نه لګولی شو چې 2 پیر د مقابلې امتحان یا کمیشن امتحان کوالیفای کړی دی. کور دی وداني او موږ له وخت راکوي په ټلیفون مو خبرې کېږي دغسې لایو دی سیشن ته هم راغی نو آصف خان شینواري صاحب که دغه سټوډنټان تاسو روزئ
د هغې روزنه کوئ نو هغوی ته دا هم ور یاد کوئ چې تاسو اکیډمي ده نو هغوی ته اکیډمي ده نو سټوډنټانو ته دا هم ور یاد کوئ چې وینه ورکول چې دي دا د انسانیت د ژغورلو لپاره ډېر زیات ضروري دي. او سوشل پلیش والا ډېره زیاته مننه. عید نواز خان روستا هم ډېره مننه، تا وې ډېرې ښې خبرې روانې. زما خبرې والله ډېرې ماتې ګوډې دي. زه کله کله ډېر زیات خفه شم چې یار کاش ما په دې خبرو کې لږ ربط وي، لږ تاثیر وي پکې. دا ډېره ښه خبره د خدای ورکړه ده چې چا له ورکړي. بعضې خلکو له خدای پاک ډېره مدلل غوندې ټکي هغه عامه خبره هم ډېر په ښکلې طریقه باندې کوي. نو زه هغه خلکو ته کړېږم چې هغه ښه صاحب تقریري او ظاهره خبره ده چې کوم خلک ښه صاحب تقریر نو اکثر و بیشتر هغه صاحب تحریر هم وي. نو مزه کوي. خو بهرحال موږ چونکې علم کمی هم دی ځکه چې د بیان دپاره د کمیونیکیشن دپاره بیا مناسب ځای کې په مناسب ټکو استعمال، د مناسب دلیل استعمال، د مناسب برهان استعمال هغه بیا هم کیږي. دغه یو ملګری نیم سپکې خبرې کوي کور دی وداني. ما ته یو ځل مخکې شا وې چې ستا شونډې غټې دي دا دي هغه دي. ګوره جي دا الله تعالی انسان ډېر په احسن تخلیق کې پیدا کړی دی. څوک څنګه دی که نه د هغې زه خو شکر دی ځان ته ډېر ښه یم. زما په 38 کاله عمر کې اوس زه چې هر څنګه په نظر راځم هغه په خپل ځای مګر بخښنه غواړم. نو هسې هم د خلکو د رنګ د زنانو د ماشومانو هغوی ته تور ویل، هغوی ته زیړ ویل، هغوی ته سپین ویل دا ډېر زیات بد لګي. د هغوی په شخصیت ډېر خراب اثرات پرې باسي. نو مهرباني وکړئ دې نه هم لږه ډډه وکړئ. او صرف ډډه کول نه دي صاحبه، بلکې دا ده چې خلکو ته اویرنس ورکول دي چې یار دا سټیریوټایپینګ، چاته چوټا ویل، چاته تور ویل، چاته د رنګ په بنیاد فیصله کول. لکه زه اکثر وینم د دې شکل ته وګوره، د شکل نه پته لګي چې دا ښه سړی نه دی، د شکل نه پته لګي خدای مګر ډېر په بخښنې سره چې دا کونی دی. یار دا دومره ګټیا لفظونه دي که نه، ایم سوري ټو سی، خو لکه راله پکې دا خبره. نو زه صرف تاسو ته مې دا دې دپاره بیا یې ویم ځکه چې مناسب نه ده. لکه په دې بنیاد فیصلې کول چې یو سړی کرکټر خراب دی، ته د دې شکل ته وګوره. یار د شکل نه ته څنګه فیصله کوې؟ یار ایون ته د عمل نه فیصله نشي کولی چې یو کس کارم غلط نو کار غلط دی، کس غلط نه دی. ممکن دغه خدای ته په ډېرو خبرو کې نږدې، ممکن دغه ګوره موږ اکثر انسانان چې ګورو تلوی یې که نه، یو عادت، دوه عادته، 15 خبرې دا به غلطي. خو انسان ګورې په ژوند کې ډېرې زیاتې ښې خبرې الا یو څو کسان چې هغوی قتلونه کوي، حرام کوي، دا کوي دا کوي. نور د هر چا د هغوی په ژوند کې هم څه نیکۍ داسې چې هغه خدای وله دغه ورکړی ده، مزه یې پسې ایله کړی. څوک هم د ښې نه بې برخې نه دی. نو ولې نه چې موږ د خلکو ښه اړخونه منځ وساتو. نور د دې شخصیت د کپړو په اظهار په بنیاد انسان تلل، د شکل په بنیاد انسان تلل، یعنی پرسپشن جوړول چې پلاني شکل داسې دی چې لوی ارامي دی، پلاني شکل دغل دی، پلاني شکل ښه نه دی. ایون دا چاته گنجې ویلو، زه اکثر زما ظاهر خبردار چا یو پارټۍ سره تعلق نه ملګري وینم داسې پلانې گنجې دی پلانې دی. او زه سوچ وکړم بلکې صرف پکې کم پیژنم انټرسټینګلی دا به ستاسو حیران کن خبرې ستاسو لپاره چې زه پکې کم پیژنم. نو هغوی خپل والدین گنجیان دي او هغوی دا وایي چې گنجی. نو لکه اوس د شکل څوک هم گنجی کېدی شي. تاسو ته پته زموږ ټول او 80% والدین چې دي هغه گنجیان کېږي. که زه غلط یم تاسو به بهتره ما کریکټ کوئ، تاسو ما صحیح کوئ. نو دې ته لږ احتیاط پکار دی چې موږ هغه ټکي چې خپل پلار دپاره نه خوښو. زما پلار ته که څوک خدای مکه غلط نسبت وکړي، نو داسې دا سیاسي مشران هم د چا پلرونه دي. مطلب د هر څه باوجود تنقید پې کوئ، دا کوئ دا کوئ، مخالفت یې کوئ، هغه خلاف ووټ اچوئ. خو دا یاد ساتئ چې څنګه زه په خپل پلار خفه کېږم، ته په خپل پلار خفه کېږي چې هغه ته څوک بد نوم وایي، هغه ته څوک سپکوي. دغه سیاسي خلک هم انسانان دي، لکه هغوی هم دغسې بچي لري، هغوی هم دغسې کور لري لکه څنګه چې زموږ لرو، یا موږ خپل خپلوان یاران دوستان لري، ذاتي شخصیت یې که نه، خفه کېږي، خوشحالېږي، دغسې نارمل خلک لکه څنګه چې موږ یو. خو هغوی بس لیډینګ رول کوي. نو هغوی ته بس ذاتي کنځلې داسې د هغوی بچیان او د هغوی خلک هم په دې خبرو بیا ډېر زیات خفه کېږي څنګه چې ما او تا خفه کېږو. نو دا بنیادي اقدار دي چې د دې خبرو خیال وساتو. نو دا به زموږ دپاره هم ښه او زموږ د راتلونکي نسلونو دپاره هم ښه او دغسې به زموږ زده کړه کېږي د یو بل نه. ما په خیال سره 25 منټه وشو. یو وایي چې ګیر او برېت خرول دي مخ دې شین ښکاري، ډېر بد ښکاري. نو بس زه به کوشش کوم زه خدای دې وس راکړي. څوک ښه ښکاري څوک خراب ښکاري هغه خدای ته پته ده. او بس دا د انسان په خپلو سترګو کې حسن وي، په خپل ظرف کې د هغه حسن وي، په خپل ظرف کې د هغه ښې خبرې. نو بس بیا ښه ګمان کوي. ستا دې هم کور وداني، بس ته د خپل انګل نه سوچ کوې، ته د خپلې زاویې نه سوچ کوې، زه د خپلې زاویې نه سوچ کوم، بل سړی د بلې زاویې نه سوچ کوي. نو بس هر چاته حق هم حاصل دی، هر سړی آزاد پیدا دی. بس د کنځلو اختیار چا سره زه خیال دی چې نشته، د بل حق والو اختیار چا سره نشته. باقي شکلونه ګیرې شته ګیرې نشته، ګیره ښکته پورته، شکل تور شکل سپین،
اټ ډزنټ میټر په انګریزي کې وایي که نه د دې هېڅ معنی نشته. ګورم ودان یاره ما پته نه لګي څونه اوږدې خبرې وکړې، الله دې ماته معافي وکړي.